سلامونه نیکی هیلی قدرمنو لیدونکو تیمورشاه کمال یم شاعر او کتاب خپرونه ده لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ تاسو ته هر اتوار د پیاوړي لیکوال پښين لخوا د سویلي پښتونخوا ستر لیکوال شاعران قدرمن افسانه نګاران او د هغوی کتابونه تاسو ته معرفي کوو او په تاسو یې پیژنو همدغه سلسله موږ په تیر وخت کې په 2012 تر 2018 پورې په چاپي رسنیو کې پیاوړي لیکوال وچلوله چې داسې خپل لیکوال او شاعران د اردو ژبې په بېلابېلو ورځپاڼو مجلو او رسالو کې په کراچي پېښور کوټه او په بېلابېلو ځایو کې چې کومې رسنۍ وې په هغو کې دا سلسله وچلوله خو هغه وخت ځان ته و څه وخت چې خواله رسنۍ راغله نو بیا موږ دغه ضرورت محسوس کوي چې دغه لیکوال او دغه کتابونه موږ یو ځل بیا په نوي کهول وپیژنو او دغه سلسله مو د شاعر او کتاب په نامه پیل کړه په همدغه سلسله کې تاسو له موږ سره تعاون کړی زموږ ویډیوګانې ګورئ موږ ستاسو یو جهان مننه کوو او ستاسو د خپلې مورنۍ ژبې پښتو سره چې کومه مینه تاسو موږ ته راکوئ موږ ستاسو یو جهان مننه کوو زه تیمورشاه کمال او زما سره پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب او طاهر لیوال صاحب او د پیاوړي لیکوال دویم چیرمن شیر محمد شادمن صاحب موږ تاسو ته نن بیا یو ځل په شاعر او کتاب خپرونه کې حاضر یو او تاسو ته نن یو ډیر خوندور شاعر یو ډیر زړور شاعر چې د فن او د ادب د لحاظه یې ډیره پخه او خوندوره شاعري ده موږ یې تاسو ته په تیرو خپرونو کې هم پر یوه لومړۍ شعري ټولګه باندې بې وخته ارمان باندې خبره کړې وه په تاسو مې هغه کتاب پیژندلی و خو نن موږ راځو د دویمې شعري ټولګې ته چې د ستړي څپې په نامه ده او دغه کتاب به تاسو وایست چې د دې لیکوال او شاعر څوک دی او قدرمنو دا شاعر دی داود بخت مندوخیل د ژوب اوسیدونکی دی نن موږ ستړي څپې دغه شعري ټولګه په تاسو پیژنو او تاسو ته پیژنګلو کوو د کتاب نوم دی ستړي څپې شاعر داود بخت مندوخیل چاپ 2003 د چاپ شمیر 1500 کمپوز او ډیزاین صحاب کمپیوټر کوټه کمپوزر بارکوال میاخیل خپرونکې ټولنه ویش لیکوال ژوب د پشتۍ انځور زیارکش مندوخیل چاپځای یونایټډ پریس کوټه چاپچاري صحاب نشریاتي موسسه کوټه بیا 50 کالداري او د شاعر درک یار الکترونیکس المرکز مارکیټ نزدې ظریف شهید پارک ته ژوب او دغه کتاب ملګرو ترلاسه کولو درکونه دي صحاب کتابخانه کاسی روډ کوټه عزیز بوک ډیپو تحصیل روډ میاخیل گلی ژوب او یار الکترونیکس المرکز مارکیټ ظریف شهید پارک ژوب دغه ځایو څخه تاسو دغه کتاب ترلاسه کولی سئ ما د پښتون حق غوښتو خدمت می د پښتو کاوه ما د پښتون حق غوښتو خدمت می د پښتو کاوه نور خلک خو پرېږده پښتنو می مخه ونیوه دا بیا ووایه کمال صاحب ما د پښتون حق غوښتو خدمت می د پښتو کاوه نور خلک خو پرېږده پښتنو می مخه ونیوه قدرمنو لیدونکو داود بخت مندوخیل
زموږ د روان کهول یو ډېر زړور او ډېر خوندور شاعر دی چې په کلام کې یې ډېر تاثیر پروت دی او دی د معاشرې د ټولنې هغه ناوړه دودونه هغه ناوړه کارونه چې زموږ په ټولنه کې یې خان کوي ملا یې کوي کوډګر او تعویزګر یې کوي هغه یې په دومره نره او په دومره زړورتیا سره د خپل کلم تر څوکه لاندې راوستلی دي چې موږ داد ورکوو او شاعر ته پکار هم ده چې په ټولنه کې کوم زهریله مواد موجود دي که هغه د خان په شکل کې وي که هغه د نواب په شکل کې وي که هغه د ملا په شکل کې وي که هغه د پیر په شکل کې وي که هغه د کوډګر په شکل کې وي شاعر ته پکار ده چې د ټولنې د صفایي دپاره د پښتانه قام د یووالي دپاره د پښتانه قام د خدمت دپاره هغه خلک نقشه وګرځي څوک چې د پښتانه په یووالي کې خنډونه رامنځته کوي نو زه راځم ستړي څپې د داود بخت مندوخیل دغه شعري ټولګي ته پروفیسر فیض شهزاد صاحب ته چې دی خپل نظر د داود بخت مندوخیل پر شعري ټولګه باندې وړاندې کړي ډېر تشکر جناب تیمورشاه کمال صاحب زما پر څنګ ناست د ستړي پښتون پیچلونکی محمد وحید لیوال صاحب او د پیاوړي لیکوال دوهم چیرمین شیر محمد شادمن صاحب تا داسې کتاب او د داسې شاعر ستړي څپې زما لاس ته راولې چې زه پر دې هر څه وګایږم کمال صاحب هغه به لږ ځکه چې داود بخت صاحب زه ډېر د نږدې څپې زنم زما د کالج ملګری پروفیسر داود بخت صاحب چې د زوب اوسېدونکی او یو داسې مترکي ذهن لرونکی علمي ذهن لرونکی تخلیقار دی چې زما د ده جرأت ته سلام دی زما د ده اظهار ته لکه تا چې وویل چې د ټولنې کومې بدخوندۍ دي او د ټولنې هغه کردارونه چې ټولنې ته رڼا نه تیارې راولي هغه کردارو ته په دومره جرأت سره د هغه نشاندهي کړې ده چې دا د شاعر کار دی دا د قلمکار کار دی نه کوم حده پورې چې د ده شاعري ده شاعري یې ډېره زوروره ده ډېره پخه شاعري ده ځکه د هنر ډکه ده د جرأت ډکه ده د خوند ډکه ده د هغه لو وجه دغه ده چې دی باضمیره دی باشعوره دی یو مترکي څوک دی ترقي پسند څوک دی د کتاب سره تړلی څوک دی او څوک چې د کتاب د کلم سره تړلی څوک وي هغه جرأت لري زه دا غواړم کماله نه چې خبرې به معنا لري یا نه لري زه دا غواړم چې د ده اشعار چې کوم دي د ده کلام چې کوم دی دا د اورېدونکو سره شیر کو چې بیا ستا د خبرو یا زما د خبرې تایید دی په کم انداز وکړي ځکه چې خبره خو موږ کولی سو خو چې هغه وخت یې کوو چې د ده اشعار د ده کلام زموږ مخ ته راسي زه تا ته بلنه کوم چې د خبرو څخه زیات نن د ده اشعار کلامونه لیدونکو ته وړاندې کو شهزاد صاحب داود بخت مندوخیل وایي چې مور او پلار نه لري خود به وي بدحاله یتیم چې مور او پلار نه لري خود به وي بدحاله یتیم لیدلی ما نه دی هیچیرې هم خوشحاله یتیم چې مور او پلار نه لري خود به وي بدحاله یتیم لیدلی ما نه دی هیچیرې هم خوشحاله یتیم او زړه مې راووځي له ډېر غمه تر پرده هغه دم زړه مې راووځي له ډېر غمه تر پرده هغه دم چې سر ببر څیرې ګریوان میراث یې خواله یتیم او چې خپلوان ورسره ظلم کړي حق نه ورکوي چې خپلوان ورسره ظلم کړي حق نه ورکوي نو راته ووایه چې بیا به لاړ سي چاله یتیم او څوک یې
پر سر په شفقت باندې لاس نه تیروي څوک یې پر سر په شفقت باندې لاس نه تیروي ښکاریږي هر چاته کمزور یو ناسیاله یتیم له چپې لارې یې پر سمه لار څوک نه سموي له چپې لارې یې پر سمه لار څوک نه سموي بیا به نو څنګه ورسیږي تر کماله یتیم او خدری اکا یې د تن وینې څښي او غوښې یې خوري خدری اکا یې د تن وینې څښي او غوښې یې خوري او وی بې جونګړي بې کالیو بې مشاله یتیم او ستړی ستومانه سر ببر در په در وږی تږی ستړی ستومانه سر ببر در په در وږی تږی د بخت له زړه وتلی نسي او له خیاله یتیم واه ډېر الله اوس کمال صاحب زما سره الفاظ نشته د یتیم کوم درد د یتیم کومه محرومي په کوم انداز چې دا د شاعر ذهن دی دا د شاعر زړه دی چې د وطن او د ولس او د قام په منځ کې یتیم موضوع کړی دی الله کې حدیث شریف مفهوم دی نه چې وایي د یتیم پر سر چې ته د شفقت لاس کښېږدې ستا د لاس چې څومره ویښتان لاندې رالو د غونګې نیکیانې ستا په برخه او یتیم زموږ په معاشره کې زموږ په ټولنه کې کم مقام لري څومره ضعیف دی دا د په ګوته کړي دي ما زه ور بیا کماله دغه وایم نه چې مطلب خبرې خو کوو خو د خبرو څخه زیات زما زړه نن دا غواړي چې د داود بخت اشعار چې کوم دي نه هغه موږ اورېدونکو و مخ ته کښېږدو او چې دوی خپله فیصله وکړي ستا خیالي تصویر د ملګرتیا نه دی ستا خیالي تصویر د ملګرتیا نه دی ستا خیالي تصویر د ملګرتیا نه دی دا بې روحه پیر د ملګرتیا نه دی واه ډېر الله ډېر الله ستا خیالي تصویر د ملګرتیا نه دی دا بې روحه پیر د ملګرتیا نه دی تا له غلا دوکې چې بچ کوی نسي تا له غلا دوکې چې بچ کوی نسي بیا هغه ضمیر د ملګرتیا نه دی ډېر الله دا بیا ووایه تا له غلا دوکې چې بچ کوی نسي بیا هغه ضمیر د ملګرتیا نه دی هغه یار ایله کړه هغه څه کوي هغه یار ایله کړه هغه څه کوي کوم یار چې د ویر د ملګرتیا نه دی ډېر الله ډېر الله ډېر نوم یې په تاریخ کې ځان ته وګاټه چا ویل چې قطمیر د ملګرتیا نه دی قطمیر د اصحاب کهف سپی او زه له نورو خلکو څه ګیله وکړم زه له نورو خلکو څه ګیله وکړم زما د ځان تقدیر د ملګرتیا نه دی دا بیا ووایه زه له نورو خلکو څه ګیله وکړم زما د ځان تقدیر د ملګرتیا نه دی لاس او زړه چې دواړه سره مل نسي بخت بیا شمشیر د ملګرتیا نه دی یعنی بخت د بخت په معنا راخپل نه مې د بخت سره څنګه وتړی نه او څونګې بلا تلمې راوړې وه او ورځ په قیامت داسې ویل کېږي چې دغه سپي ته به جامه د انسان وي او دا به هم جنتي وي نه د نوح علیه السلام د زوی پوست به په دا اغوستل کېږي او د هغه پوست به په دا اغوستل کېږي نو دا خو د ده علمیت ښکاره کېږي دا د ده مطالعه ښکاره کوي نه آفرین ورته وایم نه او ته بل کلام کې دی وایي په دغه زمانه کې کوم باتور خیزي په دار په دغه زمانه کې کوم باتور خیزي په دار بل نه راته ښکارېږي یو منصور خیزي په دار واه ډېر الله دا بیا ووایه په دغه زمانه کې کوم باتور خیزي په دار بل نه راته ښکارېږي یو منصور خیزي په دار له وخته د زردارو باچهي ده پر جهان له وخته د زردارو باچهي ده پر جهان له دې کبله هر چیرې مجبور خیزي په دار واه ډېر الله ډېر الله له وخته د زردارو باچهي ده پر جهان له دې کبله هر چیرې مجبور خیزي په دار ډېر او پښتون د نور جهان په وده نه دی لا خبر
پښتون د نور جهان په وده نه دی لا خبر هغه په دې خوشحاله چې تربور خیزي په ده دا ډېر خوندور شعر دی پښتون د نور جهان په وده نه دی لا خبر بس یو تربره ته ولاړ دی جهان په وده نه دی لا خبر هغه په دې خوشحاله چې تربور خیزي په ده او هم دغه مالکان د کارخانو او دکانو و دې ته کله ګوري چې مزدور خیزي په ده او ما بخت چې د خوارانو د حق پورته کړه ناره دا شعر زما ډېر خوښ دی ما بخت چې د خوارانو د حق پورته کړه ناره دوی وویل چې دی به هم ضرور خیزي په ده ما بخت چې د خوارانو د حق پورته کړه ناره ما بخت چې د خوارانو د حق پورته کړه ناره دوی وویل چې دی به هم ضرور خیزي په ده کمال صاحب ډېر خوندوره شاعري ده زه مختصرا دومره ووایم چې د پروفیسر داوربخت صاحب سره د ټي وي په پروګرامو کې ما ملګرتیا کړې ده اثر لیدل دي په سټیج په مشاعرو کې خو د ده خوندور اړخ چې دی د شعر سره سره هغه د مطالعه ده او بیا چې په محفل او په مجلس کې ناست وي او چې کوم بیس در سره کوي هغه بیس چې کوم دی هغه علمي بیس دی نه او بیا دومره ښه انسان دی نه او د باریاسیر محترم ارواښاد شاګرد سره سره دومره احترام ورته لري چې داسې کردارونه داسې شاګردان په دا اوس خودغرضه معاشره او ټولنه کې ماته خال په نظر راځي نو زما خبره هم دومره وه چې ته بل کلام ووایې نو هغه به ښه د داود بخت پر ستړو څپو باندې ارواښاد عبدالباري اسیر صاحب سریزه لیکلې ده او د داود بخت مندوخیل د بخت د ژوند ستړي څپې سرباز پښتون ورباندې هم لیک کړی دی او د خپلې خبرې هم پکې شامله دي نو د شاعري په ویلو ارزي او چې کله هم موږ د شاعري وینو یا یې لولو نو ډېر خجلت او مینه او سرور محسوسوو نو اوس به راسو د خپرونې وضاحت چې دغه شاعري یې 22 کاله مخنۍ چاپ سوې ده او چې د کړې کله ده نه او اوسنۍ شاعري بیا پر کوم مقام ولاړه وي نه وایي شهزاد صاحب وایي د ځان عیبونه د ضمیر په آینه کې وینم د ځان عیبونه د ضمیر په آینه کې وینم د ځان عیبونه د ضمیر په آینه کې وینم لاره د حق شغله د لمر په توره شپه کې وینم واه ډېره د ځان عیبونه د ضمیر په آینه کې وینم لاره د حق شغله د لمر په توره شپه کې وینم په اشاره د مور او پلار استاد او ښکلي جانان په اشاره د مور او پلار استاد او ښکلي جانان چې کومه چاره کوم هغه په پیدا کې وینم او د انسانانو اوس وینا له زړه تر ژبې راغله د انسانانو اوس وینا له زړه تر ژبې راغله ځکه ناکام یې د دنیا هره کیسه کې وینم او بد ته په بده سترګه ګورم اکثره په ژوند بد ته په بده سترګه ګورم اکثره د ژوند بل کامرانی د نیکو چارو په رشته کې وینم او سترګې به مړې وي د همداسې بې ضمیرو مدام سترګې به مړې وي د همداسې بې ضمیرو مدام چې یې بې زیاره یو د بل په دروازه کې وینم د چا پر سر چې به مدام هسکه شمله و د ننګ بخته د هغه چا مزار په هدیره کې وینم د چا پر سر چې به مدام هسکه شمله و د ننګ بخته د هغه چا مزار په هدیره کې وینم قدرمنو لیدونکو د داود بخت مندوخیل شاعري باندې سړی نه مړیږي چې څومره هم د شاعري لولې د شاعري اورې
نو خوند کوي او هر شعر یې له معنا له مفهومه سرماله دی ډک دی. نو که تاسو وغواړئ موږ یې تاسو ته درکونه هم درکړل. د داود بخت مندوخیل ستړي څپې دغه کتاب لاسته راوړئ، په خپله یې ولولئ، په ملګرو انډیوالانو یې ولولئ. نو د شعر او د شاعرۍ مینوال به زښته ورباندې خوشحاله سي. په شاعر او کتاب کې نن موږ تاسو ته ستړي څپې د داود بخت مندوخیل شعري ټولګه وړاندې کړه او د دغه کتاب سره تر بل اتواره زه تیمورشاه کمال، پروفیسر فیض شهزاد صاحب، طاهر لیوال صاحب او شیر محمد شادمن صاحب له تاسو اجازه غواړو تر بل اتواره مو پر الله سپارو. ژوندي او کامیابه اوسئ.